سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پن ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د کلي یو ښایسته ځوان د ورپېښې ناروغتیا له امله په حق ورسېد. وروسته تر دې چې د تدفین چارې یې ترسره د واز او نصیحت خبرې پای ته ورسېدې، خلکو غوښتل بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د کلي یو سپین ږیری مشر پاڅېد او ناستو خلکو ته یې یوه پوښتنه په مخ کې کېښوده. ویې ویل: خوږو زړه ته رانږدې مشرانو او ځوانانو، که چېرته الله تعالی همدا په حق رسېدلی شخص اوس بیرته راژوندی کړي، هغه به خپل ژوند څرنګه تیر کړي؟ بېلابېل ځوابونه یې واورېدل. کابو شاوخوا د ټولو همدا یوه خبره ډېره تر غوږ کېده، چې دا شخص به نور هېڅکله د ګناه لور ته نږدې نه شي. د تقوا او پرهیزګارۍ ښکلی پړاو به پیل کړي. تېرېدنې، خواخوږۍ، ایثار، لورینې، درناوي، احسان، اخلاص او رښتینولۍ ژوند به پیل کړي. هیچ چاته به یې تاوان او ضرر ونه رسېږي. شپه او ورځ به د الله په عبادت کې تېروي. لنډه دا چې ګډونوالو دې په حق رسېدلي شخص ته د انسان په تصور کې راټوکېدونکي ټولې ښېګڼې ورته پیرزو کړې. نو د هوښیار سپین ږیري ټولو ته په خطاب کې وویل: ستاسو خوږې او له حقیقت څخه ډکې خبرې مې واورېدې. ټولو رښتیا او سم ځواب راکړ. په رښتیا هم چې د دې شخص ارمان به همدغه وي چې تاسو یې څرګندونه وکړه، خو دا چې اوس دا مرحوم تر خاورو لاندې نورې د دنیا کې د راتګ چانس نشته. د الله له لورې ورکړ شوې موده یې پای ته ورسېده. ستاسو له اړخه ځوابونه بیرته تاسو ته متوجه دي. نن فرصت او وخت هم ستاسو ژوند دی. که غواړئ تر څو سبا له مړینې وروسته مو ارمان نه وي، همدا نن مو ژوند بدل کړئ. له الله سره لوز وکړئ چې نور به د هغه منۍ او د شیطان څخه به کرکه کوئ. نو که غواړئ دا ټول ښه صفات مو په برخه شي، د زړه له تله لوی رب ته د پښیمانتیا اوښکې وڅڅوئ او خپل رب مو راضي کړئ، تر څو مو توبه قبوله او تیر ګناهونه مو الله په خپل فضل درته وبخي.